ستړي مشه زه رحمان بونرم دا پروګرام بی کاست دی په ترکیه کې د خبرو اترو د ناکامه کېدو په مطبوعاتو کې خبرونه راغلي دي او دې سره سم دا خبرونه هم دي چې په اسلام آباد باندې حمله کېدی شي که چېرې پاکستان ګواښ وکړو یا یې د حملې کوشش وکړو هم په دې وخت کې پاکستانی جرنیلانو پخوانیو او سفارتکارانو پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې یاد لرئ د افغانانو په ملي حافظه کې به دا خبره تل ژوندۍ وي چې تاسو په کابل باندې برید کړی و یو پخوانی جنرال احسان الحق صاحب دا خبرداری پاکستانیانو ته ورکوي زه غواړم چې تاسو ته دغه یو ټکی چې دی د خبرې واورم داسې وایي तो आप ये भी मैं आपको बताता हूँ 50 साल के बाद जरूर आपको अफगान कहेंगे कि यार आपकी एयरफोर्स ने आके काबुल में बम मारा था। ये चीज़ें फिर आपकी एक नेशनल मेमोरी में आपकी ये शामिल हो जाती है। دا خبره بیا ستاسې په قامي حافظه کې ملي حافظه کې شامله شي چې تاسو دا کار کړی و ورسره مشوره هم ورکوي چې اوسنۍ تګلاره مو سمه نه ده داسې مشورې ځینې نورو سفارتکارانو او جرنیلانو هم ورکړي دي او تنقید یې کړی دی د پاکستان په اوسنۍ تګلاره باندې ډېر سخت هغه درته ښایم خو په اسلام آباد د حملې خبرداری څومره مهم دی یعنی که تاسو وګورئ دیتا ځواب په ممکنه توګه تاسو محسوس کوئ چې دا خبره سنجیده اخیستل کیږي مثال په توګه د پاکستان په واشنگټن کې پخوانی سفارتکار حسین حقانی داسې وایي چې صاحبه دا که تاسو وګورئ طالبانو په اسلام آباد د حملې ګواښ څخه معلومیږي چې دا به د ټي ټي پي د ترهګرۍ حملې وي یعنی دا خبره چا کړې ده د پاکستان پخوانی سفارتکار حسین حقانی ورسره د افغانستان چې کوم د کورنۍ چارو د وزارت بیان دی عبدالمتیق قانی صاحب هغه اریانا نیوز ته بیا داسې وایي دا باید خپل ذهن کې وساتي چې افغان ولس هیڅ چاته سر نه دی ټیټ کړی او دغسې بیا عکس العمل مونږ ښیو چې انشاءالله دوی دپاره بیا به سبق وي او د نورو دپاره درس عبرت وي او د پاکستان په ملګرو ملتونو کې پخوانی سفارتکار بیا دا وایي چې یاد لري دی پاکستان که چېرې حمله یې وکړه دا ځل بیا نو افغانستان ته خو به تاوان رسي خو پین درد به بیا موږ هم زغمو درد به ډېر رارسي هغه داسې وایي ये वन साइडेड चीज नहीं होती ठीक है उनको तकलीफ ज्यादा होगी इसमें तो कोई शुबा नहीं बिकॉज हम बड़ा मुल्क है और वो नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट विल नॉट ब्रिंग पेन टू अस اوس د دې سره د پاکستان لهجه نن قدر له بدله معلومیږي څنګه بدله معلومیږي دې سره به موږ ته اندازه وشي دا د پاکستان محسن نقوی دی او هغه وایي چې صاحبه داسې کار دی چې د افغانستان سره جنجال یا خبرې اترې چې کومې دي دا به موږ د مسله چې دا به د خبرو اترو د رولۍ د لارې حل کوو په دې ټولو موضوعاتو باندې زه تفصیلي بحث کوم زه په دې باندې پوهیږم چې دا څومره مهمه مسله ده په قطر کې خبرې وشو د هغې وروسته په ترکیې کې او بیا په ترکیې کې دواړو خواو ته خبرو اترو په موضوع باندې چې کوم بیانونه راغلي هغه دا دی چې د کوم فاینل ډیسیژن نه دی شوی کومه آخري پرېکړه نه ده شوې ولې نه ده شوې او دا بیا راویلی موجود ده چې جنګ بیا کېدی شي ځکه چې د پاکستان د دفاع وزیر یو وار بیا د خبره کړې ده هغه څه ویلي دي هغه ویلي دي صاحب چې د پاکستان دفاع وزیر وایي چې که چا په اسلام آباد ته په بد نظر وکتل نو سترګې به دې وباسو معنی د دې دا ده چې دا ګواښ په اسلام آباد باندې د حملې چې دی دا د سنجیده اخیستی دی افغان طالبان په اسلام آباد هم حمله نه کوي او په پاکستان هم نه کوي داسې نه دي ویلي هغو دا ویلي دي صاحب چې که په موږ باندې تیری وشو په موږ باندې حمله وشوه او په موږ باندې بیا د تیری کوشش وکړو نو بیا به ګورې پاکستان لاسونه هم وروړي داسې ویلي دي په قطر کې خبرې د کېدو نه وروسته په ترکیې کې خبرې ولې ناکامه شوې ځکه ناکامه شو چې پاکستان یو ډیمانډ یا یو غوښتنه چې دغه کوي او هغه ډېر واضحه ده هغه وایي چې هلته ټي ټي پي او د ټي ټي پي سره بیلې دی د دې خلاف د افغان طالبان پاکستان ته لیکل ورکړي چې د هغو خلاف به عملیات کوي او بیا به د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالېږي افغان طالبان ورته وایي چې داسې نشته دی ستاسو تور ناسمه دی هلته نه ټي ټي پي شته دی او نه هلته بیلې شته دی معنا خبرې ناکامه کېدو ماته څه یوه اوربند به مات شي بیا به پاکستان حملې کوي جګړه به شروع شي او جګړه شروع شو د هغې به افغانستان جواب ورکوي
نو پاکستان تمام آپشنز چې دي په اسلام آباد کې د خبرو، په کابل کې د خبرو، په قطر کې د خبرو، په ترکیه کې د خبرو، وروسته اوس داسې معلومیږي چې لارې ورسره ټولې بندې شوې. او د لارې بندېدو مطلب دا دی چې پاکستان یو ګوټ ته ځان ورسو، دیوال سره ځان وجنګاو. په سفارتي میدان کې، د جګړې په میدان کې ګواښونه اختارونه ټول شاته لاړل. اوس یو بل ډیولپمنټ چې وشو هغه زما لپاره ډیر ناشنا و، زه نن ډېرې اوږدې خبرې نه کوم. هغه دا چې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه او په دې غونډه کې په اسلام آباد کې چې کوم وشوه دا په یو داسې ځای کې وشوه صاحب چې په دې کې د پاکستان پوځي جرنیلانو، ډېر رتبه پوځي جرنیلانو او سفارتکارانو خبرې وکړې. دا د خیبر مارګلې په نوم باندې فاونډیشن دی او په دې کې په دې غونډه کې 3-4 ویناوال وو. یو جنرال احسان الحق صاحب، یو ډېر رتبه او قابل احترام جنرال دی د پاکستان، او هغه د سی ای ای د آی اس آی پخوانی مشر پاتې شوی د پېښور کور کمانډر و، د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر و، ډېر لوی سړی و. هغه پکې وینا کوله. میجر عامر صاحب پکې وینا کوله. میجر عامر صاحب قسم په پوځي لیول باندې دا رتبه ټیټه ده، خو د طالبانو سره په مذاکراتو کې د پاکستان په سیاسي چارو کې یو مرکزی رول لري او ډېره غټه دعوا کوله چې دا خبرې اترې د پخوام د طالبانو سره کړې دي انکنډیشنل غیر مشروط توګه طالبانو د په وینا باندې وسله خو دی. بیا پکې بل ویناوال چې هغه و ایاز صادق صاحب او د پاکستان د ایاز وزیر صاحب وبخای سفیر پاتې شوی دی په یو شمېر هیوادونو کې. هغه هم خبرې وکړلې پاکستان په اوسنۍ تګلارې ډېر سخت تنقید وکړ، ډېر سختې نیوکې وکړې، بیا ولا مشوره هم ورکړه چې ګوره جنګ د مسلې حل نه دی. احسان الحق صاحب هم دا خبره وکړه، د امریکې ذکر هم وکړ چې صاحب امریکې 20 کاله وروسته هم خبره اترې ته ځان کېنه وو. نو دا د جنرال احسان الحق صاحب د خبرونو به شروع کو په دې موضوع باندې، او په دې کې بیا طالبان په اسلام آباد حمله کوي که نه کوي، حمله امکان شته که نشته دی، ټي ټي پي به حمله وکړي که ونه کړي، پاکستان لهجه ولې نرمه شوه، په دې باندې به لږ داسې یو باندې تفصیلي بحث وکړو او خبرې به وکړو، ځان به پوه کړو چې در اصل په پاکستان کې لهجه اوس ولې بدلیږي، ولې نرمیږي، او د پاکستان سره آیا د آخري آپشن په توګه به دا خبره پاکستان کوي چې اوس به د پخواني پوځي جرنیلانو او سفارتکارانو چې پښتانه پوځي جرنیلان دي او سفارتکاران دي د هغو د لارې د ټي ټي پي سره او د افغان طالبانو سره خبرې کوي، روغه جوړه به کوي. د دې خیبر مارګلې فاونډیشن کې د دې خبرې په دې وخت کې ضرورت ولې و؟ آیا د پاکستان په وینا داسې شوي دي؟ نو که موږ داسې وایو چې د پاکستان په وینا به نه وي شوي، خو پاکستاني په دې موضوع باندې یو دی چې کله داسې جنجال راشي نو دوی بیا په ټوله په شریکه سره د دې خبرې حل لټوي. اوس هغو ته دا احساس دی مرګله خیبر مارګله فاونډیشن کې د خبرو دا تاثر اخیستل کېږي چې پاکستان سره لاره بندې دي، ټولې لارې بندې دي او دوی ورته وړاندیز کوي چې دوی آخري آپشن دی. راځئ چې جنرل احسان سے وورو بیا دا نور چې کوم کو یہ احساس ہو جائے کہ بھئی اگر ہماری 10 لاشیں گر رہی ہے، ہم روز شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں خوش کرنا پڑے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بالکل ہی وہ پیشنس ہی پیشنس چلتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں وہ پالیسی رہنی چاہیے. پیشنس لوز کریں گے اور ہم ایسی ایکشن کریں گے، اس کا امیجیٹ تو شاید واہ ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا اسٹریٹجک لانگ ٹرم افیکٹ اچھا نہیں ہوتا. جس طرح آج تک ہم یاد کرتے ہیں کہ 1947 میں اس بندے نے یار ووٹ ہمارے خلاف ڈالا تھا. تو آپ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 50 سال کے بعد ضرور آپ کو افغان کہیں گے کہ یار آپ کی ایئر فورس نے آ کے کابل میں بم مارا تھا. یہ چیزیں پھر آپ کی ایک نیشنل میموری میں آپ کی یہ شامل ہو جاتی ہے. تاسو اوس د جنرال احسان الحق صاحب خبرې واورېدې، وایي چې سټریټیجیک لانګ ټرم افیکټ اوږد مهاله د دې اثر چې دی دا سټریټیجیک وي او داسې ده چې د افغانانو په حافظه کې به دا خبره ژوندۍ وي. دا څنګه چې پاکستانیان دا ژوندۍ ساتي چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې پاکستان نه ومنلې، دغه شان به افغانان هم دا خبره یاد ساتي. او هغه دا وایي چې د زغم تګلاره باید وي او اوس چې کومې حملې وشوي په ممکنه توګه دا تاثر ورکولو کوشش وچېره زمونږ د زلمو وینه بهیږي، د زلمو نه دغه مراد د پاکستان پوځ دی. نو دې باندې هغه وایي چې باید پاکستان داسې ونه کړي، مشوره ورکوي پاکستان ته. وایي که اوس پاکستان
زورور دی، طاقتور دی او شاید په ممکنه توګه افغانستان کمزور دی، خو دا خبره به د هغو په ملي حافظه کې په مزغو کې ژوندی وي. بدل به د ناخلي، غچ به د ناخلي، پرېږدي بمونه خبرداری ورکوي. جنرال احسان ډېر هوښیار او ډېر د لوړې رتبې پوځي افسر دی او ډېر د قدر او احترام په نظر باندې هغه ته په منطقه کې کتل کېږي. جنرال احسان خبرې ډېرې مهمې دي. خو د دې سره سره جنرال احسان سره یو بل خبره چې دا هغه د پاکستان غلطۍ دي. د پاکستان اوسنۍ تګلاره چې ده، د پاکستان پخوانۍ تګلاره چې وه، هغه غلطه تګلاره ده. کومه غلط تګلاره ده چې پاکستان دا مسله د ټي ټي پي سره په پاکستان کې د جګړې د لارې ختموله او په افغانستان کې هم د جګړې د لارې ختموي. دا خبره څوک کوي؟ دا میجر امیر کوي. میجر امیر ډېر مهم شخصیت دی د پاکستان په پوځ کې. میجر امیر صاحب ته غوږ نیسو، بیا زه تاسو په دې پوهیم چې دی څه وایي. मैंने अनकंडीशनल सीज फायर करवाया था, गैर मशरूत. उन्होंने कोई मुतालबा, जब मुज़ाकरात हो रहे थे नवाज शरीफ के दौर में मैं कर रहा था, मैंने अनकंडीशनल सीज फायर करवाया था, गैर मशरूत. उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया था कि हमें शरीयत दो. तो अयाज वजीर साहब की ये शिकवे बजा हैं कि अफगानिस्तान को हैंडलिंग करने में भी हमारी बहुत सारी गलतियां हैं, गलत लोग बैठे हैं डिसीजन मेकर्स में, मुनासिब लोग बहुत कम ही बैठ गए, और टॉक्स में भी इस सूरत-ए-हाल को यहाँ तक लाने में भी हमारी गलतियां हैं. میجر امیر صاحب وایي چې صاحب د تجربه ده چې د نواز شریف په وخت کې د طالبانو سره خبرې کولې وي او هغو غیر مشروط توګه وسلې ښودې وه. اوس دا اشاره ورکوي چې د عایز وزیر صاحب خبره سمه ده، خبرې اترې پکار دي. او میجر امیر صاحب البته په افغان طالبانو تنقید هم وکړه او داسې نورې خبرې هم وکړلې، خو ما ته دغه ټوټه یوازې قدر له راواغسته د میجر امیر صاحب د خبرو نه. دی هم دغه په خیبر مارګلي فاونډیشن کې چې کوم تقریب و، پای کې د دا خبرې اترې کولې. اوس ایاز وزیر صاحب څه وایي؟ ایاز وزیر صاحب یو ډېر ښکاره وړاندیز کړی دی او ډېر ګیره لاس راکړی دی که دا خبره مثلا لوی موږ حل نه کړو. تاسو بیا ګورئ، ایاز وزیر صاحب خبرې اورو، بیا زه بحث کوم. صاحب के हवाले कर ले, ब्रिगेडियर साहब कर ले, मेजर साहब कर ले, इन तीनों के हवाले कर ले कि तुम हल ढूंढ लो, अगर ना हल किया तो मैं नहीं जाना. मसला आपका है, उस मसले का हल पठान से बेहतर कोई नहीं समझता. पठानों को इख्तियार दे दो, जिरगा बना लो, 2-3 आदमी बना लो, भेज दो, वो बात कर ले. वो अफगान तालिबान के साथ भी आपके लिए रास्ता निकाल देगा, टीटीपी के साथ भी आपका रास्ता निकाल देगा. عایز وزیر صاحب محسن نقوي ته وایي چې ستا د وس خبره نه ده، خواجه صاحب ته وایي چې ته نه پوهېږې، جنرال عاصم منیر ته وایي چې ستاسو کار نه دی، صادق خان ته وایي چې تا ناکامه شوې. دا خبره کوي ایاز صادق صاحب، ایاز وزیر صاحب وایي چې دا پښتانه دا کار کولی شي. پښتانه د هغو په ژبه پوهېږي، د هغو په خبرو پوهېږي، د هغو په طریقه پوهېږي او موږ یې درله وایي حل کوو. که دا مو درله حل نه کړو تاسو وینئ. نو دا وړاندیز ولې راغی؟ دا په خیبر مارګله فاونډیشن کې دا غونډه ولې وشوه؟ ځکه وشوه چې پاکستان کې دا فکرمندي اوس موجود ده چې د پاکستان د لاسه افغانستان لاړ کابل باندې. اوس د هغو هغه شاندې موټی په موټي کې نه دی، هندوستان راغی هلته. کرن یادیو هندوستان راولېږه، د هندوستان سره ملګرتیا شروع کړه او درې واړه خبرې ورته وکړه چې جګړه حل نه دی. ځکه چې جنرال احسان وویل چې موږ دلته مشرف چې کله بوش سره خبرې کولې په امریکا کې، نو لومړنۍ خبرې ورته کړې وه چې جګړې سره افغان طالبان تاسو جګړه نشئ ګټلی، خبرې اترې وکړئ. او 20 کاله بعد خبرې رښتیا شوه. نو هغه مثال یې ورکړه، بیا یې ورته وویل چې اوس هم دا خبرې چې دي په کوم طریقې ستاسو په اړه مې اګریشن چې دی د دې نه قلار شئ، د دې نه واوړئ. او دغه ورته خپل میجر امیر چې د ایکسپرټیز خپل تجربې په بنیاد ورته وویل چې خبره اترو دا مسله حل کېدی شي. او بیا یا صادق صاحب ورته وویل چې پښتانه دا خبره حل کولی شي. معنی د دې دا ده چې پاکستان کې د پاکستان چې کوم اوسنۍ لارې دي، مولیان یې لېږل، خبریالان یې لېږل، جرنیلان یې لېږل، استخبارات یې لېږل، واکداران یې لېږل، کله نقوي کله خواجه صاحب کله اسحاق ډار، هغه ناکامه شوي دي. او پاکستانیانو په خپله جرنیلانو، لوړ جرنیلانو، قابل احترام جرنیلانو، میجرانو او سفارتکارانو پاکستان ته تجویز ورکړ. نو ممکنه توګه د دې دا تجویز اوس عملي کېږي. زه داسې فکر کوم دا ماته عامه خبره نه ښکاري.
اوس به یو ډله جوړیږي او د دې ډلې د لارې به یو وار بیا پاکستان د ننواتو او د جرګو د مرکو د لارې افغان طالبان ته ځي چې وروره مهرباني وکړه ګزاره وکړه او ټي ټي پي ته وایي چې وروره ګزاره وکړه مهرباني وکړه زموږ پوځیان او زموږ ملکي وګړي مه وژنه ځکه چې جنگ لاره نشته دی د جنگ لاره ولې نشته دی جنگ نه خو به تکلیف افغانستان ته رسی خو ملي هلیو د وایي چې صاحب دا تکلیف به درد به موږ هم محسوسو دا خبرې د پاکستان په جیو ټلویزیون کیپټل ټاک کې خبریال حامد میر ته सिर्फ ये वन साइडेड चीज नहीं होती ठीक है उनको तकलीफ ज्यादा होगी इसमें तो कोई शुबा नहीं बिकॉज हम बड़ा मुल्क है और वो नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट विल नॉट ब्रिंग पेन टू अस یعنی هغه دا خبره مني چې صاحب درد کتا سے دا فکر کوي پاکستان چې د جګړه وکي او افغانان به ویری افغانان بمړ کی افغانان بجوبل کی دا څه نه ده د دا هم ول چې تجارت اقتصاد کاروبار تګرادګ وغیرہ وغیرہ ټول بل منځزي ټول تکلیف به پاکستان ته رسی نو پاکستانیانو په ډیره لوړه کچه باندې تاسو ته بار ډیره خواري وکړه چې دا ټول شان را یوځای کما او تاسو ته وخېما خو افغان طالبانو چې کوم بس په دې خبرو اترو په ترکیه کې کېدی هغه کوم جواب پاکستان ته لګلې د کوم پیغام لګلې د کورونو چارو وزارت ویال عبدالمتین خانه آریان نیوز ته چې کوم پیغام لګلې د قدار هغه ورګور دا باید خپل ذهن کې وساتي چې افغان ولس هیڅ چاته سر نه دی ټیټ کړی او دغسې بیا عکس العمل مونږ ښیو چې انشاءالله دوی دپاره بیا به سبق وي او د نورو دپاره درس عبرت وي نو اوس د پاکستان لهجه بدل شو دا تصویر چې دی دا د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی دی او د ابراهیم صدر صاحب دی دا په ایران کې غسل شوی دی او په دې وخت کې ایرانی ټلویزیون ته محسن نقوی صاحب وایي چې داسې کار دی چې زمونږه روري ده منګه روري چې دا زمونږه د رورۍ ټکي د ویلې دا ویلي دي چې صاحبه د differences also occur at home یعنی اختلافات په کور کې پیدا کیږي we will resolve them through negotiations like brotherly countries موږ به دا خبرې اترې د ورونو په توګه باندې د ورونو هیوادونو ترمنځ ختموو دا د لهجې ډېر واضح بدلون دی هغه بدلون دی کله چې پاکستان خواجه آصف وی چې داسې به وکړم هغه سې به وکړم اکو بکو درلم او در مې وړه موږ به درځو موږ خپل دښمن نه پرېږدو نو ښکاره ډېر واضح بدلون دی خو په دې بدلون کې یو خبره چې د اسلام آباد باندې د حملې وشوه هغه دا وه چې طالبانو په اسلام آباد د حملې ګواښ څخه معلومیږي چې دا به د ټي ټي پي ترهګرۍ حملې وي تلو نیوز د لارې دا خبره راغلې وه او تلو نیوز د لارې چې دا خبره کله راغله نو په دې خبره کې تلو نیوز وویل چې د دې افغانستان چې دی هغه به اسلام آباد ویل بي ټارګټډ د طالب چارواکو لخوانه دا خبره تاسو په سکرین باندې وینئ دا تلو نیوز کړې ده او تلو نیوز دعوه کړې ده چې طالبانو د دفاع چارواکو ورته ویلي چې اسلام آباد ول بي ټارګټ اسلام آباد بم په نخښه کو دا ځل په پوله حمله نه کیږي نو دا حمله څنګه کېدی شي حسین حقاني وایي چې دا سره هوایي ځواک نشته دی دونه غټ میزایل نشته دی په ممکنه توګه د ټي ټي پي وسلوال چې دی هغه اسلام آباد ته ولېږل شي او نن یو عکس هم په مطبوعاتو کې خپور شوی دی چې د اسلام آباد د فیصل جماعت سره بهر لیدل کېږي زه د هغې تصدیق نه کوم چې دغه عکس رښتونه دی که دروغجن دی خو په هغې کې ښودل کېږي چې اسلام آباد موږ سنجیده یو دا د اسلام آباد کې درته ولاړ یو او دا خبره ځکه سنجیده معلومیږي ځکه قوي معلومیږي د اسلام آباد د ګواښ چې دی چې خواجه آصف ریاکشن کړی دی خواجه آصف ریاکشن څه دی دا دی خواجه آصف وایي که چا اسلام آباد ته په بد نظر وکتل سترګې به ترې وباسو دا خبره هغه په تاسو وینئ په سکرین باندې په جیو ټلویزیون باندې کړې ده خو اوس دې کې یو عجیبه شی تاسو زه ښیم فرق درته ښیم یو ته په سکرین باندې تاسو وینئ محسن نقوي هغه وایي چې د وروڼو ترمنځ په کور کې هم جنجال راځي او د وروڼو ترمنځ به جنجال چې د خبرو اترو د لارې ختموي خو خواجه آصف ته وګوره هغه وایي چې سترګې به دې وباسو نو د پاکستان دا دوه مخي تګلاره چې ده دا به طالبانو ته یاد وي په نظر کې به خامخا ساتلي وي چې یو طرف ته ورته د خبرو اترو فرمایشونه کوي د رورۍ خبرې کوي لاس یې پرې ور اچولی دی او بلې خوا ته ورته وایي چې سترګې به در وباسم نو هغه خو خواجه آصف صاحب شاید دا خبره په یاد کې وساتي چې هغه داسې نه دي ویلي چې موږ په اسلام آباد حمله کوو هغه وایي که په موږ باندې مو بیا حمله وکړه نو د هغې په جواب کې په اسلام آباد حمله کوو یعنی تاسو چې کوم د سترګو ویستو خبره کوئ هغه خبره افغان طالبان کوي چې صاحبه افغانستان داسې ستاسو ترور کور نه دی که تاسو کله موږ غواړئ څنګه موږ غواړئ نو حملې به کوئ موږ به درته خاموش او غلي ناست یو نو زه ننني پروګرام کې دا په دې ځای کې تاسو ته چې کومه خبره کومه
هغه ډیره سنجیده ده، ډیره مهمه ده او په ډیرو ځایونو کې د هغې چې کوم تاسې ته په نظر راځي هغه دا چې د پاکستان سره لارې د سفارتکارۍ چې کومې وي هغه بندې کړې، جګړې حملې وکړې، پای کې ناکامه شو، په قطر کې ناکامه شو، په اسلام آباد کې ناکامه شو، په کابل کې ناکامه شو. اوس یو درېیمه لاره چې ده هغه د پاکستاني جرنیلانو او سفارتکارانو هغه تجویز دی کوم چې پاکستان ته ورکړی دی او هغه تجویز دا دی چې صاحب قلار شئ، آصف نقوی ډار جنرال منیر او نور چې کوم دی او صادق دی او صادق خان صاحب دی وغیره، دا ستاسو کار نه دی. دا نه په دمکیو کیږي، نه په ګواښونو کیږي، نه په یرولو کیږي، نه په چاکلیټو په پیپرمیټو کیږي. دا افغانان دي او دا افغانان چې دي دا خپل بدل چاته نه پرېږدي، نه روس ته پرېښی و، نه امریکې ته پرېښی و، نه یې منګولو ته، نه یې بل چاته پرېښی و او هغه هم یاد لري. نو جنرال احسان پاکستان ته مشوره ورکوي چې د افغانانو په ملي حافظه کې به دا خبره یادوي که بیا هم حمله وکړه نو د حمله چې ده دا به د پاکستان په تاوان تمامیږي، په ګټه نه تمامیږي. او جګړه د مسلې حل نه دی، خبرې اترې ته به اخر چې کېنئ، چې خبرو د اخر ته کېنئ نو نن ولې نه کېنئ، راشئ خبرې وکړئ. او د خبرو طریقه ورته بیا میجر امیر او ایاز وزیر وایي چې ستاسو غلطه ده، موږ یې درته کوو. نو د پاکستان په ټلویزیون چینلو کې چې هر څه ښودل کېږي، په هلته خو یو دغه وي که نه، زه تاسو ته اکثره وایم چې په جي ایچ کیو کې یو بیانیه جوړه شي، هغه بیانیه بیا پاکستاني مطبوعات د راګې درباري په توګه باندې غږوي د سهار تر ماښامه پورې. خو زه دا نظر به تاسو ته چا نه ښودلی څنګه چې ته ما وښودو چې اصل د پاکستان حقیقت د پاکستان دا دی کوم چې په دې پروګرام کې تاسو نن ولیده چې پاکستان په بیره کې دی، پاکستان په مشکل کې دی، پاکستان په جنجال کې دی، پاکستان په بیک فوټ تللی دی، پاکستان شاتګ کړی دی. او اوس پاکستان د پښتنو وروڼو د لارې دا مسله حل کول غواړي او پښتانه وروڼه ورته وایي چې موږ یې درته حل کوو. په ممکنه توګه دا پښتانه وروڼه چې دي دا یې ورته حل کړي. خو که حل یې کړي نو دا شرایط په د افغان طالبانو د خوښې مطابق د پاکستان د جی ایچ کیو او د اسلام آباد د پارلمان کې د دفاع د وزیر د دړکو یا دمکیو یا ګواښونو د اختارونو په طرز کې به نه وي. خواجه آصف میری آواز آ رہی ہے، غږ مې درځي چې ګواښونه چې کوې نو بیا به د ګواښونو انجام دا وي چې ملي حلودي درته ویلی دی، چې جنرال احسان درته ویلی دی، چې میجر امیر درته ویلی دی، چې ایاز وزیر درته ویلی دی. دا سنجیده خلک دی. د پاکستان په میډیا باندې په جیو ټلویزیون باندې راښکاره شو دمکیانې وکوه، دا کار نه کوي، دې کار نه دی کړی. که دې کار کولی نو تاسو نه به پخوا دا جګړه به هم ګټلې وې، اوس به ستاسې په مرضۍ مطابق هلته کې هغه څه وي چې تاسو غوښتئ. اوس دې ته راځو چې د دې جګړې اخر کېدو امکان شته که نشته دی. نو پاکستان که جګړه کوي که امکان شته دی خو پاکستان په تاوان تمامیږي دا جګړه. نو پاکستان په ممکنه توګه بس یو وار بیا دې ته سوچ وکړي کم چې تاسو ته عکس وښو او د دې عکس نه دا پیغام ورکړی دی پاکستان، دا د په شعوري توګه اخیستی دی محسن نقوي چې صاحب موږ خبرې اترې کوو، موږ وروڼه یو. ځکه چې د پاکستان د جګړې د لارې دا مسله که حل کولی شوې ګټلی شوې نو په تېرو 20 کالو کې به ټي ټي پي په پاکستان کې او په افغانستان کې خو نه وه که نه، هلته به یې ختمه کړې وې. میجر امیر وویل چې کله دې اپریشن کوو په ضرب اسب اپریشن نه وي، موږ ورته ویل چې مه کوئ دا کار. نو پنجابي طالبان دې ولېږل، هغو د لارې هغو ته تاسو وځئ او نور افغانستان ته ولېږل او د جهاد اعلان په افغانستان کې وکړو. نو دا خبره بیا ناکامه شوی پکې. نو دا تصویر دا چې دی دا ډېر مهم تصویر دی او ډېر مهم پیغام دا دی چې پاکستان دی چې په کوم انداز کې ناست دی لاس یې نیولي دی، هغه بل تصویر ما نه دی ښودلی، په هغې باندې د په ابراهیم صدر صاحب باندې لاس ور هم ور اچولی دی. نو پروګرام به زه راغونډ کړم او پروګرام په دې ځای کې راغونډ کړم چې په دې وخت کې د طالبانو واکمنانو افغانان که مشروعیت ټولې نه مني، که نړیوالې په مشروعیت نه مني، خو په دې اوسنۍ لوبه کې اوسنۍ د پاکستان سره چې کوم لوبه ده دې کې سفارتي او په جګړې په میدان باندې د هغو بری ډېر ښکاره معلومېږي، ډېر ښکاره معلومېږي او هغه پاکستانیان په خپله باندې ځای نه منم. نو زه به دا پروګرام دې کې راغونډ کړم. که تاسو ته اوسه پورې بي کاسټ داسې ځانګړې خپرونې کتل غواړئ نو سبسکرایب کړئ. موږ به د جی ایچ کیو راګې درباري درته نه وایو او نو په کابل کې د واکمنو طالبانو چې کوم د هغو ملګري د هغې مطابق موږ به صحیح او قوي خبره کوو د ثبوت سره او په زړورتیا سره به یې کوو. زړور جرنالیزم دا چې موږ کوو نو بې ځایه نه کوو. تاسو بي کاسټ سبسکرایب کړئ، موږ سره ملګري شئ او آینده به هم دغه شان ځانګړي او بې د کوم سنسور نه
خبرې چې دي په دې پروګرامونو کې تاسو اورئ چېرته چې شپه دلته مخه شوه چېرته چې ورځ دلته مخه ورځ په مخه